سلامونه درنو مینوالو تویر لیوال یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې تاسې به ټول راته روغ جوړ او خوشحاله یاست. درنو مینوالو د پښین د ښار د ځوانانو مشاعره ګورئ. د مشاعرې په دې بهیر کې د ملګرو په خوښه خپل یو کلام درته وړاندې کوم. ارشاد زهیر صاحب شعر عرض دی وایي یوازې به دې پرېږدي دا خواږه خواږه یاران، یوازې به دې پرېږدي دا خواږه خواږه یاران، یوازې به دې پرېږدي دا خواږه خواږه یاران، که ولوېدې غریب سوې ټول به سي درسه روان. واه بیخي ښه، ډېره مننه. یوازې به دې پرېږدي دا خواږه خواږه یاران، که ولوېدې غریب سوې ټول به سي درسه روان. محنت کوه خواري کاږه او خپله مزدوري کړه، محنت کوه خواري کاږه او خپله مزدوري کړه. دا خلک بېروزګاره سړی نه بولي انسان، که ولوېدې غریب سوې. ډېره مننه. محنت کوه خواري کاږه او خپله مزدوري کړه. دا خلک بېروزګاره سړی نه بولي انسان، که ولوېدې غریب سوې ټول به سي درسه روان. یوازې به دې پرېږدي دا خواږه خواږه یاران، که ولوېدې غریب سوې ټول به سي درسه روان. وهلی یې له یو غره او له بل غره یم ملګرو، وهلی یې له یو غره او له بل غره یم ملګرو. راغلی دی پر ما باندې څو واره دا توپان، که ولوېدې غریب سوې ټول به سي درسه روان. او زهیر صاحب دا یو شعر راسره واوره. وایي ډېر خلک به زما په وسیله وي خدای نیولي، ډېر خلک به زما په وسیله وي خدای نیولي، ډېر خلک به زما په وسیله وي خدای نیولي. ډېر خلک سته چې زه یې یم لاندې تر احسان، که ولوېدې غریب سوې ټول به سي درسه روان. او چې زه پرې نازېدمه هغه لاندې سو تر خاورو، چې زه پرې نازېدمه هغه لاندې سو تر خاورو. طاهر لیوال به وایمه و چاته اوس قربان، که ولوېدې غریب سوې ټول به سي درسه روان. وفا په چا کې نسته نو ګیله به له چا وکړم، وفا په چا کې نسته نو ګیله به له چا وکړم. طاهر لیوال ژړېږم لوند په اوښکو مې ګرېوان، طاهر لیوال ژړېږم لوند په اوښکو مې ګرېوان. یوازې به دې پرېږدي دا خواږه خواږه یاران، که ولوېدې غریب سوې ټول به سي درسه روان، که ولوېدې غریب سوې ټول به سي درسه روان. د توجه مې یو جهان مننه. بیخي ښایسته، بیخي خوندور.